الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأبصروا فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ازما قدر منو لیدونکو او د سوشل میډیا او زموږ اوریدونکو د هر څه د مخه اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. قدرمنو زموږ د نن ورځې موضوع ده په هکله د روژې مبارک سره د قرآن مناسبت، د روژې مبارک سره د زکات مناسبت او د روژې مبارک سره نور همدردي کول. کم آیات مبارک چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ د سورة البقره 43 نمبر آیات مبارک دی. الله رب العزت قرآن عظیم شان کې فرمایي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو المنز برفایه کوي. علامه شبیر احمد عثماني او رحمه الله تفسیر کابلی دیوبندی کې فرمایي وای د اقیموا الصلاة معنا دا سوله چې تاسو المنز ادا کړئ، المنز ودروئ سره د ټولو شرایطو، سره د ټولو واجباتو، سره د ټولو سنتیاتو، سره د ټولو مستحباتو. ځان وساتئ د مکروهاتو څخه، ځان وساتئ د هغه څه څخه چې لمونځ فاسدي، مفسدات المنځ دي. همدا رقم ځان وساتئ د هغه څه چې مبتلات المنځ دي، لمونځ باطلوي. چې کله تاسو د دې څخه ځان وساتئ د هغه وروسته الله رب العزت فرمایي وآتوا الزکات، تاسو زکات ادا کړئ. بل ځکه الله رب العزت فرمایي چې تاسو ورکړئ حق یوم حصاده، چې کله تاسو راشه واخیستل. اوس د روژې مناسبت د زکات سره، د همدردۍ سره او د بېوزلو خلکو سره کومک کول څومره زیات دی. حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د روژې مبارک کې دا خوی او عادت دی چې یو عبادت یو بنده وکړي، الله رب العزت په روژې مبارک کې یو په 80 وربدلوي. نو اوس بعضې کسان موږ او تاسو لیدلي دي چې د خپل زکاتونه د روژې ته ساتي. نو کوم چې بغیر د روژې هم دا زکات ادا کیږي، خو الله رب العزت به یو فلس ورته اجرونه ورکوي. دا چې په روژې کې دی ادا کوي الله رب العزت یو په 80 په 100. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کثیر معنا ډیر بخي ډیر. نو په دې خاطر باندې کم سړی چې په دغه روژې مبارکه کې خپل زکات ادا کړي او زکات اړمنو خلکو ته ورکړي دا ډیر زیات ثواب لري. مؤمن مسلمان باید په دې پوه شي چې په دې باندې زما غاړې خلاصیږي، روژه د زکات را سره دی. زکات بیا خپل ځان ته څو قسمه دی. یو زکات چې دی د نغدو پیسو دی، بل زکات د مواشیو د حیواناتو دی لکه هغه وشان دی، همدا رقم پسونه دی، غوایي دی. او بل قسم زکات چې دی هغه د زراعت دی. اوس موږ دلته موضوع د زراعت نه را اخلو. زراعت کښتونه ته ویل کېږي، غنم دی، جواري دی، پلی دی، لوبیا دی، ماش دی، دا دی هغه په خپل موسم کې دی. اوس موږ د دې موضوع را اخلو چې زکات د نغد روپو. زموږ او ستاسو شتمن وروڼه الله رب العزت ډېر دنیا ورکړي، ډېر مالونه ورکړي دي، دوکانونه لري، مارکیټونه لري،
په نامه باندې بازارونه دي. دا خبره هغه چاته متوجه ده، هغه څوک باید د خپل زکات راواخلي، حساب ورته وکړي، او هغه کسان چې هغه مستحقین دي، مفلس دي، څه نه لري، هغوی ته باید ادا کول سي. اوس روژه ده، په روژې کې هر څوک په دې باندې پوهېږي چې مصارف ډېرېږي. دا رقم مصارف ډېرېږي، انسان دی روژه نیولې دی، لکه زما او ستاسو چې یو شي ته هوا کېږي. دا مساکین خلک هم دغسې انسانان دي، الله رب العزت دغسې زړه ورکړی، دغسې وجود هر څه الله پاک ورکړي د دې هم هوا کېږي. نو په دې خاطر باندې د دوی هغه تلوسه، هغه کمی پوره کول د الله رب العزت ته بیا ډېر انسان مقرب او نږدې ګرځي. حدیث شریف کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې کوم مؤمن مسلمان د یو بل مؤمن مسلمان سره همدردي وکړي په داسې حالات کې چې هغه په مفلستیا کې دی، هغه په مسکنت کې دی، هغه په غربت کې دی، هغه په تند کې دی، هغه په لوږې کې دی، الله رب العزت بیا په داسې ځای کې د ده معاونت او امداد و مرسته وکړي چې د چا لاسرسی نه ورته کېږي. نو په دې خاطر باندې بیا اوس د اول 10 ورځې دي د روژې مبارکې، د دې وروسته بیا نورې 10 ورځې دي. اول 10 ورځې دا د پنیز د پروردګار چې دي، دا د رحمت ورځې دي. بیا دوهم 10 ورځې چې هغه د مغفرت ورځې، دریم 10 ورځې چې هغه نجات د عذاب څخه د الله رب العزت ورځې دي. نو بیا اختر را روان دی. په اختر کې د خلکو ضرورتونه زیات دي. هر څوک داسې کور لري لکه زوی ته بچان لري، اهل بیت لري، هغه څه ځینې غواړي. بیا زموږ او ستاسو عادت پر دې راغلی دی او نبوي احادیث هم پر دې باندې دي چې د اختر په سهار باندې نیکې جامې واغوندي، نوې جامې دې واغوندي، هر څه ښه پاک و سوتره. نو دا چې زما او ستا بچان دا څه لري او د غریبانو، د مسکینانو، د بېوزلو بچان یې نه لري، د هغوی به زړه څومره مات سي، الله رب العزت ته شکایت ونه کړي. که خدای نه کرده الله رب العزت چې شکایت وکړي چې ای متعال ذاته دوی په موږ سر نه دی ګرځولی، موږ په دنیا کې بې اقتصاد او مشکل مو درلودی، نو موږ الله رب العزت ته څه ویلی سو؟ نو په دې خاطر باندې موږ مؤمنان مسلمانان باید په بېوزلو خلکو باندې سر وګرځو، د هغوی سره همدردي وکړو، کومک وکړو. قدرمنو نورو پر الله رب العزت سپارو، پر الله رب العزت مو وسپارئ، شاد او کامیاب او بریالي اوسئ. ما محمد نسیم ته اجازه راکړئ تر بیا چې زه ستاسو مجلس ته راځم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.